السلام علیکم قاری صاحب محترمه. قاری صاحب علیکم یو هغه السلام. څه وایي. قاری صاحب څنګه حال دی؟ ښه یې؟ تاسو ښه یې؟ هغه څه بیا قاری صاحب خبره به کوو په ریسپیکټ کې. زه به ستاسو عزت کوم، تاسو به زموږ عزت کوئ، ځکه چې ستاسو په سر باندې سنت رسول دی. شکر الحمدلله په مخ باندې مو سنت رسول دی. نه به زه ستاسو مطلب یم شیعه باره امامه یم، خو په هر حال زه درېیمه ورځ ده چې زه مطلب د اسلام د بیانونه دا ډېر زیات ګورم. زه وایم چې زه دا خپل هر څه پرېږدم، زه اهل سنت والجماعت ته راشم. ته غواړې چې څه شی سي؟ اهل سنت والجماعت ته راشم. ښه، ته مخکې شیعه وې. جی د شیعو په عقیده کې څو امامان معصوم دي؟ 12 مو دغه کړو. جی 12. جی ښه، اوس په څه خاطر باندې شیعتوب مذهب پرېږدي او د اسلام مبارک دین ته راځي؟ جی ځکه چې ما ډېرو کتل کنه چې مطلب دا شیعه چې کوم دی دی ډېر مطلب عمر رضی الله تعالی عنہ، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، فاطمه الزهرا دی پس ډېر دغه کوي. خو مطلب ما چې ډېر بیانونه مې وکتل کنه، ډېر زیات بیانونه ما د اسلام د سټډي مې وکړه. خو عائشه رضی الله تعالی عنہ چې کوم ده دا واقعي د مؤمنانو مور ده. ښه، د تاسو په مذهب کې تر ټولو معتبر کتاب کوم یو د دې 12 امامه و؟ قاری صاحب زه په داسې ځای کې ناست یم که نه چې ډېر بحث نه کوم، او بس زه دا وایم چې زه ایمان راوړم چې مطلب زه دا هر څه پرېږدم. لعنت دې شي په دې معنی چې دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د صحابو چې کوم دی نو ډېره زیاته بې عزتي کوي. الله دې راته معافي وکړي. ښه، جی اوس موږ څه در سره وکړو؟ اوس دا وایم چې بس تاسو ما داسې پوهه کوئ، داسې لږ مطلب مطالعه را سره وکړئ چې مطلب زه دا اسلام دا شو. ښه، دا ته چې څه وایې چې د تا د الله په ذات قسم یې چې رښتیا وایې؟ زه د الله په ذات باندې قسم وي چې ته رښتیا وایې. جی رښتیا وایم. که ته یوه خبره د دروغ وکوې ته به هندو یې، وایه؟ جی بالکل، که زه یوه خبره دروغ وي زه به هندو یم. ښه، فقط دا څو کارونه وکړه: د تحریف د قرآن عقیده پرېږده، جی په قرآن ایمان راوړه، اهل بیت حقیقي ومنه، او جی د الله صفات بل چاته مه ورکوه، د الله صفات انسانانو ته مه ورکوه. نو کله چې د الله جل وعلا په توحید باندې ایمان راوړل، که هغه الوهیت ده، که ربوبیت ده، که اسماء او صفات، نو ان شاء الله مؤمن درنه جوړیږي. ښه جی ښه جی او الله مو مرسته. صحیح ده؟ جی صحیح شو جی. ډېره مننه. واقعي مونږ خو دا خپله ځاني دا مو خپل هغه دی چې الله یو دی، شریک ورسره نشته. نبي اسلام چې کوم دی هغه د الله واحد رسول دی، بل نبي تی نشته. داسې د قاري صاحب او علی رضی الله تعالی عنہ، عمر رضی الله تعالی عنہ، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، دا د نبی اسلام چې کوم دی څلور دوستان دي. داسې د قاري صاحب جی. نور خدای مو مرسته. صحیح شو جی. ډېره مننه. په الله ګران شه، قدرمن سي. الله دې توفیق نصیب کړي. آمین. ګوري دوستانو، که تاسو خیال کړی وي دا بعضې خلق اوس که دغه سړي اسلام قبول کړی، خلاصه سوه خبره چې براءت اعلان کړی ده، کلمه د شهادت ویل بیا ورته اسانه دي ان شاء الله، چې ورته د اسلام په خوند باندې پوهه سي. خو بعضې خلق دستوري راځي. نه څه شی وي؟ دستوري راځي. خبره دلته دا ده، دماغ خپرونه وشروع کړي. اخو مې د یو کلیف اجازت ورکړل، د یو کلیف اجازت مې ورکړل